او بد. د زن د لوی استاد بانکی په معبد کې به د معنویت د لارې د شاګردانو ګڼه ګوڼه وه. یو وخت په شاګردانو کې یو غل پیدا شو. غل شاګرد وپېژندل شو او نورو شاګردانو استاد ته وویل چې له معبده یې وباسي، خو استاد دې غوښتنې ته توجه ونه کړه. غل شاګرد یو ځل بیا په غلا ونیول شو او استاد یې د ایستلو اجازه ورنه کړه. په دریم ځل چې غلا وکړه، نورو ټولو په شریکه استاد ته ولیکل چې که غل نه باسئ نو موږ به له معبده ووځو. استاد شاګردان ورغوښتل، ورته ویل زه دغه کس چې تاسې ایستل غواړئ نه باسم، خو که تاسې ځئ تلای شئ. تاسې د ښو او بدو فرق کولی شئ، خو دغه زلمی یې نشي کولی. زه خو ناست همدې ته یم چې خلکو ته د سمې او کږې لارې توپیر وروښیم. دی به زه تر هغو پورې ساتم چې خوښه یې وي. غله چې دا خبرې واورېدې په سترګو کې اوښکې ډپ شوې او له غلا یې توبه وایسته.